ملکند ټي وي پښتو نیوز ون او پاک میډیا ډیجیټل بیورو چیف نمائندګانو او ممبرانو د پښتو نیوز ون د چیف ایگزیکټیو او د پاک میډیا پریس کلب پاکستان رجسٹر د صوبائی صدر قربان قربان په مشره کې د پیښور پریس کلب دوره وکړه او د پریس کلب نوی غوړه کړی شوی صدر امریاز او دغه کابینه لې د پریس کلب په انتخاباتو کې په کامیابی مبارکي ورکړه. په ډیر ګڼ شمیر کې د ټولو صوبې نه راغلي ملګري چې کله په پریس کلب کې یوځای شول نو په دې مهال مبارکۍ ورکولو د یوې غونډې شکل اختیار کو. غونډې ته د وینا کولو په مهال قربان حاجی نوشیروان عادل او نورو ملګرو صحافیانو شاعرانو ادیبانو او د ژوند د هرې شعبې سره اړه لرونکي د ګروپ ممبرانو وویل چې د صحافت په میدان کې د امریاز هلې ځلې ستړې او خدمتونه لکه د نور روښانه دي او د پاک او سوچه صحافتي اقدارو د ژوندي ساتلو او د خپلې برادرۍ د بېکچه خدمت او مینې له کبله امریاز او دغه کابینه په دویم ځل د پیښور پریس کلب مشران غوره کړی شول. په دې مهال نوی غوره کړی شوي د پیښور پریس کلب صدر امریاز وویل چې واقعي دا دور د سوشل ډیجیټل میډیا دور دی او کومې صحافتي هلې ځلې چې ملکند ټي وي پښتو نیوز ون او پاک میډیا ډیجیټل کوي هغه د ستاینې وړ دي. دوی وویل چې په سوشل میډیا چې ستاسو د ګروپ ممبران کمې ادبي علمي ثقافتي صحافتي او تفریحي غونډې په خپله خرچه کوي او بیا پکې بې شمېره ملګري میلمانه کوي هم نو زه ستاسو دې ستړو او هلو ځلو ته پیرزوینې وړاندې کوم. وروسته د پیښور پریس کلب د صدر امریاز او دغه د کابینې لخوا مبارکۍ له راغلو د ګروپ ټولو میلمنو له ښه درنه میلمستیا ورکړې شوه. د کیمرامین امجد علي سره نوشیروان عادل، ملکند ټي وي، پیښور پریس کلب. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں. فزیوتھراپی، ریڈیولوجی، اینستھیزیا، فارمیسی، کارڈیولوجی، پیتھولوجی، سرجیکل ڈائلسس، ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما. 5 سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی. BS انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر، BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، BS اینستھیزیا، BS کارڈیولوجی، BS ریڈیولوجی. BS سرجیکل، BS ڈائلسس، BS ڈینٹل. 2 سالہ LHV کورس. کیٹیگری B میڈیکل سٹور لائسنس، پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں. مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی، آبدرا چوک، یونیورسٹی روڈ، پشاور. رابطہ نمبر 0915851972 034399046447.